ناري ځواکونو ته چې 80,000 پښتانه شهیدان شول په ګولیو د وویشتل. ما تر نن ورځې پره د دې GHQ یو بیان نه و اورېده چې زړونه یې بد شوي چې دا د دغو خلکو تحفظ زموږ ذمهواري وه، زموږ نه نه وشول چې چا هم دا بد کړي دي موږ پرې غوسه نه یې وویل. د ټانک کوم یو کلی پاتې دی چې بې ګناه وینه نه شوې تویې، د دوی غوسه ما نه ولیده په دې پورې. په میرلي کې 900 کسان په ټارګټ کلینګ کې شهیدان شول، ما یې دوی غوسه نه ولیده. په پېښور کې 2 میاشتې مخکې 100 پښتانه چې و هم په سرکاري اداره کې پولیس کې وو شهیدان شول، ما د دوی غوسه نه ولیده. خو 2 میاشتې اول په میرلي کې 9 فوجیان چې د پنجاب سره تعلق و هغه یې چې وویشتل، ټول وزیرستان کې کرفیو ولګوله، ټویټونه پوسټونه کول چې موږ سخت غوسه یو. په خوست باندې بمبارې وکړلې، په کونړ یې بمبارې وکړلې. د پاکستان آرمي چیف، د پاکستان صدر او وزیر اعظم درې واړه هغو یو کور ته ورغی او هغو جنازو ته یې مټونه ورکړل او د هغو بچو په ژړا کې خپله ژړا شامله کړله. موږ پوښتنه کوو آیا دا فوج د چا فوج دی؟ دا د پښتنو فوج دی، دا به د پښتنو تحفظ کوي. ته خو وایې زه د ټول ملک فوج یم، که د ټول ملک یې نو بیا یو طرف ته په 80,000 مړو باندې بلکې الټا چې څوک پې خفه دي په هغه ته یې فایرونه کوي. نه هم دا د جرګو والا به حال نه وي ویلی، زه ورخبر یم کالونه مالونه به یې ورته کړي وي، دومره کړي دي. کال خو ډېر وړوکی شی دی والا چې توپ یې راخلاصې کوم دا خلک نور پاتې تانه درته ولاړ دي. ملګرو دا ریاست غواړي چې په مختلف شایونو کې تاسو ښکیل کړي چې تر څو یې د اشنا جنډا ولاړه وي او دا ملک ټیکس اخلي، تر هغو زما د تحفظ ذمه دار هم دی. غر تا نیولی دی، ور تا نیولی دی، په لاره کې ته ناست یې، سکولونه پره دی، کالجونه پره دی، وطنونه نیولي دي، ټوپک ستا سره دی او ټیکس او بجټ هم ته اخلې، لہذا د امن ذمه دار هم ته یې. که ما باندې روس راځي، که امریکا راځي، که انډیا راځي، که طالب راځي، د امن ذمه دار ته یې ریاسته. تر څو چې ته موجود وې تر هغه به زه په تا پسې شپېلې وهم چې امن راوله. البته که ته اولسونو ته وایې چې اولسونه د خپل امن راولي نو بیا ستا د اوسېدلو دلته جواز نه دی پاتې. بیا ته وځه، ته د خپل سامان پیک کا، بیکونه برابر کا، پښتون وطن پرېږده. بیا که طالب و، که امریکا و، که روس و، که چین و، بیا ما ور پرېږده، زه پوه شو هغه پرېږده. خو چې تر څو 2,000 اربه بجټ د دغو خلکو په ټیکسونو جوړ بجټ اخلی، تنخوا به 2 لکه کیپټن اخلي او په فری کې به د کلي یو مشر ته وایي چې د غره ته ته راته وخېږه. خو بیا تنخوا هم عوامو ته ورکوي، اصلي هم عوامو ته ورکوي. نه تنخوا د خپله خوښه ده، وینې د پښتنو تویېږي. داسې نشي کېدلی. دلته خبره وشوه چې تر GHQ پره، تر سیکټر کمانډر پره تګ دی، یقینا حق یې لرئ، موږ ټول یې حق لرو. دا نن چې ګراني ده، دا چې خلک د خپل ژوند نه تنګ دي، یار موږ ورته حیران یو. سامان قیمت شو، 1 کیلو سبزي به 50 روپۍ ته وختله، موږ مزدورۍ زیاتې کړلې، 50 ته مو خپل وس ورسولو. پښتانه غریب خلک دي، ده راته 80 ته کړو روکي چې موږ 80 مزدورۍ مو نوره زیاته کړه، 80 ته مو ځان ورسولو، ده راته 100 روپۍ ته کړه، موږ یې په یو منډه پسې اخته کړي. دا ولې قیمت کیږي؟ دا د ټیکس د وجه قیمت کیږي. ټیکسونه په فیکټرۍ، ټیکسونه په هر شي زیات